د کاتولیک کلیسا مشر پاپ فرانسیس پر ولسمشر ټرمپ ژغ کړی چې د بیت المقدس د حیثیت په اړه دی پر ځای ولاړ حالت درناوی وکړي کني نو دا مسله به په منځني ختیځ کې کړکېچ نور هم زیات کړي دا خبره نوموړي د چهارشنبه په ورځ وکړه. یروشلم زه له هر چا څخه دا خواست کوم چې د ملګرو ملتونو له قراردادونو سره سم د یروشلم د حیثیت په اړه د پر ځای ولاړ حالت درناوی وکړي. ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ ولسمشر ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه ومني. پر دې ښار د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ سخته لانجه ده. برتانیې پر امریکا ژغ کړی چې د منځني ختیځ د سولې پروسې د بحالۍ په اړه دی خپل وړاندیز په ترجیحي بنیادو وړاندې کړي. دا خبره د چهارشنبه په ورځ د برتانیې بهرنی چارو وزیر له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره تر لیدو لمخه وکړه. د چین د بهرنی چارو وزیر د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د روهینګیا مسلمانانو په اړه د بشریت پر ضد د کمیشن د جوړولو لپاره منظور شوی قرارداد به مسله نور هم پیچلې کړي. دا قرارداد د سه‌شنبه پر ورځ بنگلاديش وړاندې کړی. بنگلاديش تر 14 لک زیات روهینګیا مسلمانانو ته پناه ورکړې ده.